د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل، جلال آباد ښاروال روح الامین حسن او د وړو او نانوایانو اتحادیو مسؤلینو ترمنځ د غوي په 14مه ولایت مقام کې تړون لاسلیک شو چې له مخې به د وړو کاروباریان نانوایانو ته وړو رسوي او د نانوایانو له لوري به خلکو ته پخه ډوډۍ ویشل کیږي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ډوډۍ پخونکو او د وړو کاروباریانو سره قرارداد لاسلیک کړ ترڅو د جلال آباد ښار 9 ناحیو کې 15,000 ناچاره او بېوزله کورنیو ته د پخې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. هغه زیاته کړه د دې قرارداد له مخې ډوډۍ پخونکي به د 50 کیلویي وړو بوجۍ څخه د 180 ګرامه په وزن سره 200 ډوډۍ خلکو ته ورکوي او هر ناچاره کورنۍ ته به لس پخې ډوډۍ د روغتیايي اصولو په مراعات کولو سره ویشل کیږي. د جلال آباد ښاروال روح الامین حسن وایي د ناچاره او بېوزله کورنیو لیستونه یې ترتیب کړي، په ټول توان هڅه کوي چې مستحقو کورنیو ته ډوډۍ ورکړل شي. همداراز 214 نانوایان په نښه شوي چې له جملې څخه به هغه نانوایانو ته د ډوډۍ پخولو مسؤلیت وسپارل شي چې ګذر سره نږدې فعالیت ولري. نن هم د خوراک کباب او د علافانو د اتحادیې او د خبازانو سره قرارداد امضا کړ چې سر د سبا یعنې ډېر زر باید زموږ ناچارو کورنیو ته د ډوډۍ تقسیمات جلال آباد په ښار کې شروع شي. په ټولو 9 ناحیو کې تقریبا 15,000 کورنیو ته به ډوډۍ ورکړل کیږي. ټاکل شوی چې سبا یکشنبه په جلال آباد ښار کې د پخې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي.